د طالبانو لپاره ډیر بد خبر راغی. پر طالبانو تازه څنګه بندیزونه لګول کیږي او نړیوالو څه پرېکړه کړې ده، جزئیات را سره په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. اروپایي ټولنه غواړي پر طالبانو تازه بندیزونه ولګوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالا بیروبوک د اروپا لخوا د بشري حقونو د نقض له امله د طالبانو د حکومت پر ضد د احتمالي بندیزونو د لګولو اعلان وکړ. نوموړي وویل اروپایي ټولنه د بشري حقونو د سرغړونو له امله پر طالبانو د بندیزونو د لګولو په لټه کې ده. بایربوک ویلي چې له خپلو هالنډي او فرانسوي سیالانو او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو له وزارتونو سره تر سلا مشورې وروسته دې پایلې ته رسیدلي دي چې طالبان لا هم پر ښځو او نجونو سخت بندیزونه لګوي. نو د بشري حقونو د سرغړونو له امله باید پر هغوی بندیزونه ولګول شي. هغې زیاته کړه موږ به په ګډه راتلونکي غونډې ته د بندیزونو په اړه پریکړه چمتو کړو. د آلمان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې په بشر دوستانه او مرستندویه سازمانونو کې د ښځو د کار مخنیوی د منلو وړ نه دی. هغې په دې اړه وویل د اروپایي اتحادیې په توګه موږ د هغو بشر دوستانه مرستو ملاتړ نشو کولی چې ښځو ته پکې د کار فرصت نه وي او نارینه‌و لخوا ترسره کیږي. د لویدیځو هیوادونو ښځینه بهرنیو چارو وزیرانو د جرمني په مونیخ ښار کې په امنیتي کنفرانس کې د طالبانو د رژیم په غندلو سره په یو ګډه اعلامیه کې ادعا وکړه چې طالبان له ټولنې څخه د افغانستان د نیمایي وګړو په ایستلو سره له بشري حقونو څخه په جدي توګه سرغړونه کوي. طالبانو په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی پرون د جاپان سفیر سره د لیدنې پر مهال ویلي چې عام افغانان د طالبانو پر ضد د نړیوالو اقتصادي بندیزونو او بانکي محدودیتونو زیان ګالي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.